ته بل څه شي ووایې که او که نه ته ملک یې او امانت ملک یې ته اوپینین میکر یې که نه ډېګاله والا مې ونه ورکړه بلکل چې ډېګال ووایي چې زه یو شاعر په هغې کې کوم دی دی څنګه مړ کړمه دا خو ټول فرانس دی ستاسو هغه شاعرۍ مطلب و بلکل چې موږ څه جوړ کړه موږ څه کو بلکل ملک جوړول خو لا پرېږده دلته یو اهمه خبره راځي په مزاح کې ستاسو نه مخکې تاسو ووایي چې د چارسدي داشنغر یو شاعر و هغه مزاح کړې ده بیا فریحان بابا چې و د پبو د غاړې هغه یو نظم د ما پټ کړ یو قطعه چې ده نو هغه ما دغه ته ویلي وو ډاکټر شیرزمان تیزي صاحب په هغه خپل کتاب کې سپید پوش کې د هغې وضاحت کړی دی چې دا دغه نه وه د فریحان بابا نه وه دا د شیرافضل صاحب د هغې نه پس په پښتو ژبه کې مزاح چې ده نو هغه اکمل لیونی دی هغه کله کله مزاح کوي او دغسې ظفرخان ظفر دی چې هغه په هایکو کې د مزاح کوشش کوي خو په اوریجنل فطري چې کم طنز او مزاح پکې دواړه شامل دي د هغې شاعر واحد شیرافضل صاحب دی دا زما خوښه نه ده جي دا نیچر دی که نه تاسو یاد لرئ دا څومره چاربیت شعرونه یا دغه ما جوړ کړي دي په دې باندې ما سوچ نه دی کړی بلکل بلکل لکه ما دوه کیسې لیکلي دي ما ته خټک بیا وایي چې دا مه وایه ما ولې نه وایم وایي زه پې دل شوم نو ته به پې دل شي نو هغه دا کیسه وه د سیکانو انګریزانو نه راواله لا تر اوسه زمون سټ او د دې ډانګ دی د جمدون په هر لار کې راته ناست دی د ژوندون په هر لار کې راته ناست دی د جمدون په هر لار کې راته ناست دی هغه کې مه کوه ګلډانګ زوی د ګلډانګ دی زما د ژوند هره لارې نیولې ده بله خطبه د هغه ما ته وایي وایي دا ستا یوه قطعه ماله راکړه زما ټوله شاعري څه واله خټک صاحب وایي خټک صاحب وایي ما کومه ده واله وایي دغه قطعه ماله راکړه چې ما وی توري او مبارک شه خبر شوی یم ما وی توري او مبارک شه خبر شوی یم چې ستا په کور کې یو کاکۍ ماهتابان پیدا شو چې ستا په کور کې یو کاکۍ ماهتابان پیدا شو هغه وی ورشه په خانانو باندې زیره وکړه هغه وی ورشه په خانانو باندې زیره توري دیکان کړه دیکان ابن دیکان پیدا بیا راځم در